خواښې او درې انګوریانې. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یو ډیره خوندوره کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. یو بوډۍ کیسه کوي چې زما درې زامن دي. درې واړو ته مې ودونه کړي دي. هر یو بیل بیل کور لري او له خپلې مېرمنې سره خوشحاله ژوند تېروي. د ټولو کار او روزګار هم ښه روان دی. یوه ورځ مې فکر وکړ چې کوم یو زوی او مېرمن به یې زما لپاره په درد وخوري. کومه انګور به ما سره خوشحاله ژوند تېر کړي. کله چې زه د خپلو لاسو او پښو نه ولوېږم نو کومه انګور به زما خدمت وکړي. نو په همدې اساس مې یوه پرېکړه وکړه تر څو چې خپل زامن او انګوریانې امتحان کړم چې زما مقابل کې څه غبرګون څرګندوي. په لومړۍ ورځ د خپل مشر زوی کور ته ورغلم او شپه مې تېره کړه. سهار مې چې انګور د اودس لپاره اوبه راته راوړې نو اودس مې وکړ او لږ اوبه چې کوزه کې پاتې شوې وې هغه مې په خپل ځای کې تشې کړې. کله مې چې انګور سهار ناشته راوړه نو ورته مې وویل چې لورکۍ زه خو اوس بوډه یم، هغه د ځوانۍ قوت مې نشته چې هر څه منظم ترسره کړم او یا خپل خدمت وکړم. نو که خفه کېږې نه دا زما د خوب ځای کې کمبله او توشکه در سره ووینځه ځکه چې د خوب پر مهال تشې متیازې رانه شوي دي. انګور مې چې دا خبره واورېده نو سم اور ورباندې بل شو. خپل خاوند یې راوغوښت او د هغه مخ کې سپکې سپورې راته وکړې. خپل خاوند ته یې وویل چې زه خو ستا د مور نوکره نه یم چې د ماشومانو په شان بستره کې متیازې کوي او زه به یې پاکوم او بسترې به ورپسې وینځم. ستا مور خو تر اوسه د لاسو او پښو نه ده لوېدلې چې تشناب پورې ځان نشي رسولی. که مور دې داسې کیسې کوي نو زه په دغه کور کې ژوند نه کوم او نه به دلته پاتې شم. زوی مې چې زما او د خپلې مېرمنې حالت یې ولیدو نو غلی ولاړو. اقلا خپلې مېرمنې ته یې دومره هم ونه ویل چې دا زما مور ده او ما سره یې تکلیفونه تېر کړي دي او په ماشومتوب کې ما د خپلې مور په جامو او غېږ کې متیازې کړي دي او مور مې یوه ورځ ما ته نه ده غوسه شوې. دویمه ورځ د دویم زوی کور ته لاړم. دویم انګور سره مې هم د لومړۍ انګور کیسه تکرار کړه. دویم انګور هم زیاته ورټلم. د زوی په مخ کې سپکې سپورې راته وویلې. زوی مې هم د لومړي زوی په څېر غلی ولاړ او خپلې مېرمنې ته یې هېڅ هم ونه ویل. درېیمه ورځ د درېیم زوی کور ته لاړم. درېیم انګور سره مې هم د تشو متیازو کیسه تکرار کړه. کله مې چې انګور سهار ناشته راوړه نو ورته مې وویل چې لورکۍ د خوب بستره مې ووینځه او داسې کیسه رانه شوې ده. درېیمه انګور مې چې ډېره هوښیاره وه نو راته یې وویل چې مورکۍ په دواړو سترګو هېڅ خبره نشته دی، زه به یې ووینځم. د خپلې مور او تا هېڅ توپیر به ونه کړم. تاسو خو موږ سره ډېر تکلیفونه تېر کړي دي. موږ مو 9 میاشتې په نس ګرځولي یو. ماشومتوب په دوره کې مو شپه او ورځ تاسو په جامو کې تشې او ډکې متیازې کړي دي مګر تاسو یوه ورځ موږ ته غوسه او سپکه خبره نه ده کړې بلکې په ډېره مینه او خوښۍ سره مو زموږ نظافت ته پام کړی دی. بوډۍ وایي چې د درېیم انګور له نیک سلوک او انسانیت څخه ډېره متاثره شوم او زه په همدې تلاش کوم چې د خپل ځان لپاره داسې انګور غوره کړم چې زما باقي عمر په خوشحالۍ ورسره تیر شي. دا چې زه د زامنو په څېر شتمنه وم نو د درېیمې انګور د لاسونو اندازه مې واخیسته او بازار ته لاړم. د خپلې انګور د خوښۍ لپاره مې د سرو زرو بنګړۍ، امیل او غوږوالۍ او نور قیمتي ډالۍ واخیستې. کله چې کور ته راغلم نو 3 واړه زامن او انګوریانې مې راوغوښتل. د ټولو په مخ کې مې د اوبو کیسه وکړه چې ما تشې متیازې نه بلکې اوبه په خپله بستره کې تشې کړې وې او موخه مې دا وه چې ستاسو غبرګون راته څرګند شي. اوس خو زه رکه روغه یم، د تاسې خدمت ته تر اوسه ضرورت نه لرم، هر څه په خپله کولی شم. دا امتحان مې د دې لپاره ترسره کړ تر څو چې راتلونکي لپاره د خپل ځان لپاره مناسب استوګنځی او خدمتګار پیدا کړم چې کوم زوی او انګور به مې خدمت وکړي او کوم زوی او انګور به مې را سره تکلیف کوي. نو اوس دا راته څرګنده شوه چې زما د خدمت او استوګنې لپاره د درېیم زوی کور مناسب دی ځکه چې دا مې د زوی کمال و چې خپله مېرمن یې داسې روزلې وه چې زما مقابل کې هېڅ غبرګون ونه ښودو بلکې زما خدمت ته لاس په نامه ودرېده. په پای کې بوډۍ د درېیم زوی مېرمنې ته هغه قیمتي ډالۍ وړاندې کړې. د خپل کشري زوی او انګور نه ډېره خوښه شوه او بالاخره یې پرېکړه وکړه چې نور به د مرګ تر ورځې پورې د خپل کشري زوی او انګور سره یو ځای اوسیږي. مننه کوم دوستانو چې دا کیسه مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.